اوس تاسو بداوي چې دا خزي چې پخلې کوي او شنه لرګي وي او پوکی ور کوي او لوګي پکو پوزه کې نه نوځي کنه کټوای پخې یا روټای پخې قربان د شریعت نش خزه معاف کړی دي چې که خزه روټای پخې روټای یا کټوای پخې او داغه پس پیګمو کې لوګي نه نواته نو روجه په نه ماتيږي ځکه هغه عذر دی یا د بازي خزه میړه چې دی د کلنکار بچي مالګه کم ده او مالګه زیاته ده مرچکه ده سي ده او پلانې ده او د بازي سړې بار ګیدړي کور کې خزو لزمري خیر اوس ټول سړي ګیدړان دي که اوس خزه زمري دي لاړې د ممه بڼای کړی اوس خزه بداسه سوري ګرځي لکاس په هغه زمانے لاړې وہی وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے چې خزو بستاو کم منلو هغه زمانے لاړې کلو کې غرونو کې باز سړیا ناړي دې مالګه کم زیاته باندې جګړه کوي اسلام دا اجازه تم کړې ده چې د ماخامي پټین کې کټوای پخې خزا ناغه تلک سکلم په جبر روادي خو بیا به زر تو کی چې مالګه ته کم زیاته نشي سکلم ورته روادي تاسو خیال راوړئ نو تکلیف مالا یطاق په اسلام کې نشتا کم شی چې ستا د وس نه بار دی هغه اسلام پتا ضروری کړی نه دی یو سړی د داسې بیمار شو 104 105 106 ټمپریچر دی او هغه ډاون کیږي نه به د دوايانو نه اوس مليان ورته وایي چې نه ترغه بروجه نه ماته چې ترسوس مکه او اسمان پیژني نو په ایمان وای چې د ازمکه او اسمان پیژندل پریدي نو دی به مړی کې ژوندې وي خو مړ به کنه چې ازمکه او اسمان پیژني ترغه روجه ما ماته نه نه ایماندار او نیک ډاکټر چې خپل روجهدار وي او هغه درته وي چې بچیا کا روجه دې ماته نکړه نو نور خرابېږي نو داغه په وینا به ټیک روجه ماته کې چې جوړ شي روجه نه پس به دا روجه بیا ونیسي تاسو خیال را چې زمکه عثمان پیجنې او زمکه عثمان فرق کولای شي نو روجه به نه خوري دام زمونږه د بے علمۍ خبرې دي عزیزانو دې ته بم لک سوچ کوی کم شي چې ستا د وش نه باري ستا پزړه خدای پوي دی چې د روجه متعلق واوري حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو ورځ مونږ نه پاتې شو چې مونږ نه سار جمع نه پاتې شو نو ټول ورځ په جړه تیر کړ چې سار جمع را نه قضا شو نو الله ملائکو ته حکم وکړو چې معاویه ته یو په 15 زیات ثواب ولیکي د په جمع پسې و جړل بل سباله شیطان د خپل نو خذلو چې پاسه د جمع وخت سو کې ول ز شیطانم ول پرون چرته وی پرون ماوی چې ثواب در نه لار شي خدای درته 15 درجه زیات ولیکلو نو پاسه چې نه درته زیات ولیکي نو خدای دار جمع ته قضا شو او ثواب یو په 15 ورکو نو خدای ستاسو زړه ته ګوري ظاهري عمل ته نه ګوري د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وی چې نمره لیوانه نه چې دا تمره ته چغي وهه هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر ده چې پزړه کې د یار د غم څه دي ستا پړه کې چې د خدای د وجه څه شي کنه او خدای د پاره د کوم مینه قسم په خدای چې ټوله روزه وخوري کنه بم خدای اجر درکړي خو په دې روزه کې خله قابو کوي څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتيږي دا سه روزه چې د بل د پاره کوې کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دیم روزه ماتي زما په دې خبرو پوهیږي د بعض ائمه او دا مذهب ده چې د چا غیبت چې وکي په دیم روزه ماتي نو غیبتونو نه ځان ساته امام حنبل خدای ته وی ته په څه خوشاليږي یا الله نو الله ورته چې حنبلا زما د خوشاله لوی شی چې د تلاوت القرآن دی څوک چې قرآن ډیر لولي زه په ډیر خوشاليږم په دې روزه کې چې اوسګار یې ټول ورځ قرآن لولای الله دې توفیق درکړي باقی روزه په سماتيږي او په سنماتيږي
یو لوی خبره ده چې هغه دنیا په مصیبت گرفتار ده، او بل دا چې د روزې دا بعضې مسلې ګوره هر ملا پوهېږي نه، هر چا نه تپوس هم مه کوئ، دې دپاره خاص خلک او تپوس به د خاص خلقو نه کوئ. د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې په روژه کې سړی ستنو وایي نو روژه پې نه ماتېږي. ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روژه نه ماتېږي. روژه په هر هغه شي ماتېږي چې هغه جوف د دماغو او جوف د خېټې ته معدې ته رسي، په هغې روژه ماتېږي. چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسي، په هغې روژه نه ماتېږي. د انجکشن دوایي په غوښه کې سرایت کوي، او جوف د معدې ته هم نه رسي او جوف د دماغو ته هم نه رسي. تاسو خیال راغی؟ نو انجکشن والو باندې روژه نه ماتېږي. دنیا مولیان به درته وایي وایي دارو پکې دننه لاړه نو څنګه روژه ماته نه شو، وایي وایه نشته، او که ډېرې تنګولی دې مرۍ نه ونیسئ او په وله کې وغورځوئ. وای 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 مولا سے پکې نشته، په آرام کېږه. بنیادی خبره ما تاسو ته عرض کړه چې په هیڅ انجکشن روژه نه ماتېږي. دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا یې ورکوله، نو د دنیا ډاکټران او ماهرین را جمع کړي او دا ریسرچ یې وکړو چې د ستنې دارو کم ځای ته ځي. نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روژه نه ماتېږي. د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی ویشتی. که ته وایې چې ستنې دارو دننه لاړه نو په روژه کې چې سړی ولامبي نو د ویښتو د بیخ کې سوری دی که نه دی؟ د بدن د ویښتو بیخ کې سوري دي. نو په دې سورو کې چې اوبه دننه بدن ته لاړې شي هم پکار دا دی چې روژه ماته شي. سترګو کې دارو اچولو باندې روژه نه ماتېږي. غوږ کې دارو اچولو باندې روژه ماتېږي، ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغو سره دی، د سترګو کنیکشن ورسره نشته. استنجا چې کوئ د لوی او دسماتي ځای چې وینځئ نو ډېر به کولاو نه کینې، که لاندې نه اوبه دننه لاړې نو د هغې تعلق هم جوف د معدې سره دی، بیا هم پې روژه ماتېږي. خیال هم را بعضې سودایي غوندې سړی که نه بس خو لګیایي. نو دې وجې نه دا د اود څه باتای چی دا اگرباتای د ورځې بعضې دکانداران ځان ته لوګی کوي. د دې دا لوګی چې سپېږمو کې لاړ شي په دې هم روژه ماتېږي، ځکه چې د سپېږمو کې دارو اچولو سره هم روژه ماتېږي، د دې تعلق هم جوف د دماغو سره دی. سپېلني لوګی کول ځان ته هغه لوګي چې لاړ شي